په دې وروستیو کې د اسلامي امارت مشرتابه د مالیې د معافیت په اړه فرمان صادر کړ چې له مخې هغه سوداګر او پانګوال چې په کال کې تر 2 میلیون افغانۍ پورې عاید لري له مالیې معاف دي او مالیه هم له 0.5 سلن څخه 0.3 سلن ته راټیټه کړې ده. به خاطر مالیه ما خوش هستیم که معاف شده. این روی سرمایه گذاری و روی اقتصاد مردم خیلی تاثیر مثبت داره. در نرخ و نوا تاثیرات خود می داشته باشه و در قسمت از که مثلا یک مالی را که پیش خرید دارن یا اگر از سال قبل دانم مالیاتی که بودن امسال اگر خریدی که بکنن در بازار در نرخ تغییرات به این ارتباط می آید. ما امارات اسلامی بسیار خوش هستیم که چون خرید فروش کم است، مالیات معاف شده، بسیار خوش هستیم و این یک بسیار خدمت کلان است در تمام افغانستان، خصوصا در کندوز. په ورته وخت کې په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د مالیې د معافیت په اړه د اسلامي امارت د رهبرۍ د نوي فرمان ملاتړ کوي. وایي چې د حکومت په دې اقدام سره به د سوداګرۍ بیې د پخوا پرتله نورې هم ټیټې شي. دیگر تاثیر به بالای نرخ‌ها، پایین آمدن نرخ‌ها می‌آید بر مردم ملت و سطح کشورمان افغانستان تاثیر مثبت می داشته باشد. بازم امیدوار هستیم انشالله از این قدر بهترتر و بهتر از امارت اسلامی خواهش میکنیم که این تو سهولت‌ها را بیشتر و بیشتر در نظر بگیرند. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تل د ولس ستونزو ته پاملرنه کړې او د هیوادوالو د هوساینې لپاره یې کوټلي ګامونه په جدیت سره پورته کړي دي.